محترم حاضرینو، تیره جمعه کې می دا خبره بیان کړې وله چې الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې امانت زندگی ده، او دا امانت زندگی الله تعالی د اسلامی دین په غلاف او په پوش کې نغښتې زندگی ده چې د هغه اسلامی دین په خاطر باندې الله تعالی انسان ته په دې زندگی کې نوې نوې طریقې بیانوي او نوې نوې طریقې ورته ښکاره کوي چې د هغې نوو طریقو او د هغې د ښکاره کېدو په خاطر او پر هغې باندې د زندګۍ او ژوند تېرولو په خاطر انسان په ډېره اسانه سره خپل منزل مقصود ته ځان رسوي. ځکه د اسلامی دین دا د انسان دپاره د فطرت دین دی چې الله تعالی هغه دین د انسان پر فطرت باندې برابر پیدا کړی دی، او په هغه دین کې الله تعالی انسان ته داسې احکام او عبادات ښکاره کوي او د انسان ذمه یې هغه احکام او عبادات جوړوي چې د هغې احکام او عباداتو په خاطر انسان ته الله تعالی دنیا کې ډېره عفت والا او ډېره پاکدامنه زندگی ورنصیب کوي. په هغه عباداتو او احکامو کې تیره جمعه کې ما دا خبره تفصیلا ښکاره کړې وله چې هغې کې یو عبادت عقد نکاح دی چې د نارینه او زنانې په مابین کې د نکاح عقد وسي او زنانه او نارینه د عقد نکاح په ذریعه باندې زندگی کې سره پابند سي، او عقد نکاح دا د الله تعالی یو عبادت دی او دا زموږ د شریعت یو حکم دی چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسان د عفت حفاظت کوي، د هغې په خاطر الله تعالی د انسان د زندګۍ د عصمت حفاظت کوي، د هغې په خاطر باندې الله تعالی معاشرې ته ښایسته او پاک بچي ورکوي، او د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسانیت ته بهترین او پاکه معاشره ورکوي. ځکه د نکاح په خاطر په انسان کې عفت و صفائی راځي، او عفت و صفائی د بهترین معاشرې اولنی بنیاد بلل کیږي چې کله په معاشره کې عفت و پاکدامني راسي نو هغه معاشره بیا ډېره سالمه، هغه معاشره بیا ډېره بهترینه معاشره بلل کیږي. او د عقد نکاح دپاره زموږ په شریعت کې ثابته طریقه شته چې هغې ته سنت طریقه ویل کیږي، هغې ته د شریعت طریقه ویل کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې زندگی تیره کړې ده چې هغې په خپله زندگی کې د خپل ځان نکاح هم تړلې ده، هغې په خپله زندگی کې د خپلو بچانو نکاح کړې ده، هغې په خپله زندگی کې د خپلو صحابو نکاح کړې ده، او هغې په زندگی کې د خپلو دوستانو د خپلو ملګرو نکاحونو کې شرکت کړی دی، او د هغې د نکاحونو دپاره یې بندوبست کړی دی. بیا په تېره جمعه کې ما درته ویلي ولو چې د ټولو څه عظیمه نکاح هغه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلې بچی حضرت فاطمة الزهرا نکاح د حضرت علي رضی الله عنه سره وتړله. تاریخ پر دې باندې ګواه دی چې دا د ټولې انساني معاشرې بهترین نه جوړه وه. حضرت فاطمة الزهرا مبارک عمر غالباً 15 کاله او د حضرت علي رضی الله عنه عمر 21 کاله. مسجد نبوي کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې نکاح مبارک تړي. نکاح کې دوه شی ډېر ضروري دي. یو د نکاح دپاره د مهر تعین ډېر ضروري دی چې نکاح په څو تړل کیږي، او دویم نکاح کې شاهدان ډېر ضروري دي چې دا نکاح د کومو شاهدانو په مخ کې تړل کیږي. د حضرت فاطمة الزهرا د نکاح دپاره مهر غالباً 400 دراهم شاوخوا مقرر، او د حضرت فاطمة الزهرا د نکاح شاهدان حضرت ابوبکر دی،
حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی او حضرت زبیر دی، حضرت طلحه دی او د انصارو یو څه کسان دي. دا د حضرت فاطمه الزهرا د نکاح شاهدان بلل کیږي. او چې کله د نکاح 4 میاشتې زمانه تېره سوله، د 4 میاشتو زمانې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ام ایمن مینځي په لاس باندې حضرت فاطمه الزهرا د حضرت علی رضی الله عنه در کور